که ستاسو په کور کې د 1 کال نه واخله د 12 کالو پورې ماشومان وي نو باید چې هر شپږ میاشتو نه واخله د 1 کال پورې هغوی له تاسو د چینجو دوی ورکوي. اوس دا ولې د دې په شا څه ساينس دی، د دې څه علامات وي، علاج څه دی او څنګه به دوی ورکو. دا ریکمنډیشن د چا دی، یعنی دا هدایات چا جاری کړي دي؟ دا ورلد هیلث ارګنایزیشن عالمي اداره صحت کوم چې په ټوله دنیا کې د صحت متعلق بیماریانې معلومي او د هغې د لپاره بیا هدایات ورکوي. په هغه هدایاتو باندې د ټوله دنیا ډاکټران کار کوي او دا د ډیر ریسرچ او د تحقیق نه پس دا هر څه وی. نو ماشومانو کې چینجي ولې کیږي؟ چینجي په ځکه کیږي چې په دې عمر کې یعنی د اولینی 12 کالو پورې د ماشومان د صفائی خاص خیال هغه شان نشي ساتلی. یو خلاص نه وینځي، یو بهر لوبي کوي، خاورو کې لګیاوي، یو لوخه ډیر ماشومان استعمالي، خاص کر سکولونو کې، مدرسه کې، جمعات کې د یو لوخي نه وبس کې کو سب خوراک راوان خو یا ماغوم ټول په یو کې لګیای، نوکان غټوي اله کټکیږي چې د مور پلار ورته خیال شي، خاورو کې بهر لوبي کوي. نو په سنسي طریقه باندې دوی دا چینجي یا خاص کرته دي د اګي په خلیته او معدې ته ورسي. بیا د شپې چې کله دوی د ډکو میتیازوزي ګریږي او دا ولي ګریږي یا د شپې ولې داسې تکلیف کیږي؟ یو خو ماشومان د شپې اله فارغ شي دې کار ته، دویم دا شیز لایټ سنسټیو وي، دا چینجي یا چخکه لایټ سنسټیو دي، دا مطلب د جرانه ته دانش راوته. نو شپې تیار کې دا چې کله بهر روزي نو دا غځي ماشومان وګري. کم ماشومان چې په کور کې بیماران وي یا د اغوی مرګري لکه مطلب سکولونو کې مرګورو ته دا مسلې وي نو بیا به هغه ټولو ته ډیوام کول پکار وي. دا دوی ارسه د تخایم په دې ویډیو کې خدای علامات سوي. علامات دا سوي چې ماشوم نه غټيږي، خوراک ته بزړه نه کیږي، یعنی خوراک به نه کوي، هر وخت به موړ وي، دغه سي د سری ویني کمې به پکې رنگ به زیړ یا سپین کیږي، خلک وي سپین تختیدلې دي. بیا د خوراک په ځای به دوی نور شیزونه خوري، لکه په خوا به کچا کورونو کچا دغه بونو خلکو به خاورې خوړلې. اوس خو خاورې نشته نو د هغه نور نیمل بدل شته، لکه د پنسل کې چې شاته د ربر وي دای ټول خوړلې، یا غبیل ربر چې ملاويږي میټي وغیرہ دا پاسته شیزونه ټولي خوړلې، یا سمانه چکونه لګي یا نوکان خوري. نو د تپای کوي او د دې دا مطلب دی چې د ماشوم کې چینجي دي. نو دوی به څنګه ورکه کو چې تاسو ماشوم د اولینی 2 کالو پوری د زنټل په نوم کوم شربت راځي، البندازول میبندازول د دې فارموله د تاسو په نور نمونه هم اغستې شي، خو زنټل په ډېر مشهور او په خواني کمپنی ده. نو دا شربت کو د 2 کالو ماشوم یو ډکه قاشوغه به ماشوم لور کوي په یو ځل باندې، او بیا یو سورلس ورځې پس به دا بیا هم ورکوي یا یو هفته پس. دا د توایم چې دا به بیا ولي ورکي، او کو د 2 کالو نه غټ ماشومي نو ټول شربت به ته په یو ځل باندې ورکي. 2 هفته پس به ځکه ورکي چې کله نه کله دا دوی ژوندۍ چینجي خو ختم کی، خو د چینجو په دې معده کې اګي وي، هغه اګي هفته پس بیا بچی راوړي. نو کو هفته پس یا 16 ورځې پس ولته بیا د دوی ورکي نو د ویخ نه به دا مسله ختم شي. یاد ساتئ چې زمونږ پاکستان کې چونکه حالات داسې دي چې دا ریکمنډیشن نه دی، نه دا کتابي خبره نه ده، خدا په کې درته زه د ځان نه کوم چې غټو له هم پکار دي یا خاص کر مشرانو له چې په کال کې یو پیرا هغه د چینجو دوی اخري. کله نه کله داسې وي، ما داسې ډېر مریضان لیدلي چې الټي وکي، خېټه خرابوي. یاد ساتئ چې چینجي چا کوي دغوی د نور مسلو د علاماتو سره خېټه هم خرابوي. نو الټي وکي یا ډک میتازو کې هغوی ته په خپل چینجي ښکار شي. الټو کې ما څو پیرې د ډېرو مریضانو لیدلي، ځکه چې زمونږ نظام د اوبو ګنده اوبه څکل غټه وجه ده. نو زمونږ په معاشره کې نظام دونه د نکاسۍ د اوبو دونه پاک شفاف نه دی، په دغه وجه دلته ټایفاید فیور هم کیږي، په لګ ورکوټ ځینو کې ډېر خلک پاتې کیږي، غربت ته. نو دا مسلې موږ ته د یو بل نه کېدلی شي. نو د خپل ځانم خیال وساتئ او د خپل ماشومانو هم. ډېره مننه.